أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سوسو خبر شروع خبره ده یو درس کې شغې ته ویل شي مکارم الاخلاق. رسول الله فرمای درې سو شپته خو یې کې چې خو یې بچا کې موجود شي د انسان به الله جنت ته بوزي. ابو بکر صاحب نشه سره وخت پوښتنه ویل یا رسول الله د څه به شي دي خو یې نه اکثر یې سم موجوده یو ویل شي او یا ابو بکر رضی الله امید ساتم شي الله د درې سو شپته ټول خو یې بتا کې راځم کړی دي ځکه دا زمونږ دویم مشر دی رسول الله بشورو سره دویم مشر زمونږ دا دی او دریم مشر به عمر بن الخطاب عثمان علي رضی الله عنهم او به ټول صحابه کرام زموږ مشران زموږ محبوبان. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي چې الله په نعمتونو کې اساسي نعمت د قران او سنت دی چې الله موږ را کړی لري. سبا په سبا ان شاء الله د شریعت بدرس کې مرزي یو ډېر نشه خطبه رسول الله کړی دا اخر کې ویل چې په تاسو کې ډېر سخت اختلافات پیدا شي ورسره د ابوبکر سے په وخت کې گزاره و د عمر سے په وخت کې د عثمان سے په وخت کې لږ پیدا شو د علي سے بیزید او وروسته وخت کې ډېر پیدا شو. لیکن د الله نبی دومره ناشنا انسانو د څه نه ویل چې اختلاف پیدا کیږي او بس وی ویل چې اختلاف پیدا کیږي خو لیکن د دې علاج هم پکار دی علیکم بسنتی دا به ختمي کی زما په سنت باندې. د اختلاف د ختمېدو لپاره اساسي سبب هغه محمد رسول الله تابعداري زمونږ د مشرانو شیخ صحابه دي ای په روانېدل نو دلیل به دې باندې شدت اختلاف ختمېدو لپاره سبب دی او د الله نعمت ته او لوی نعمت دی او لکونه کړ چې موږ الحمدلله وینو کوم به وجداد چې زمونږ د دنیا او د آخرت ټول کامیابی د قران او سنت پر الله تعالی ده. یو مسله به دا چې موږ مکلف کړو دغه سره به موږ تشریح کړی دا چې ډېر حکمونه مخکې موږ بیان کړو ترغیبا د عمل پنيت نیوبل خو بیانو چې اکثر انسانان بده مرز کې واقع دي د ژبه کنټرول بالکل نه کوي کنزل دروغ ویل خندا کول بیجا شغولي د رسول الله د احادیثو منځ تاسو وګورئ د دینه به دا خبره تاسو ثابت شي چې کله انسان د خپل ژبه کنټرول وکړي رسول الله فرمایي دا انسان به جنت ته ورځي. اشه به تور مثال موبایل وګوره چې بده کې کله پیسې نه یو کارت نه څه خبر سم خل چې بده باندې بچړه خبره وشي دلیل بده باندې چې دا اره خبره ګوره په حساب باندې دا قران کې رب العالمین فرمایي چې دا انسانان هیڅ خبره نه کوي مګر د دې سره ځوان څوکیداران دي او تیار ناشتي هغه لیکي او به دې تپوس کوو. اوس به هغه حدیث بیانې کې چې هغه د ژبه سره تعلق لري د دې افتونه ډېر زیات دي او ډېر خلک په دې باندې برباد شوي دي. رسول الله خپل فرمایي چې په جهنم کې د دې وجه نه پراته دي. حدیث کې راځي امام بخاری ترمذی احمد ابن حبان طبرانی بهقی ټول را نقل کړي دي. رسول الله فرمایي چې کوم سړي مله ضمانت راکې د هغه څه چې هغه د دواړو شامو مابین کړي او هغه څه چې هغه د دواړو په مابین کړي نو زبا اغله ضامن شم له الجنه د جنت. څه مطلب یو سړی چې هغه د دواړو شامو مابین کې د ژبه ده د صحیح استعمال کړه او غلطه استعمال نه کړه بلکې د الله په ذکر باندې آباد کړه د انسان نظر جنت ذمہوار مو ګډ وډ استعمال کړه ګوره دا په همدغه ګډ وډ خبرو باندې الله جهنم لګوي. ورسره ان شاء الله راشي یو سړی د ملګرو مابین کې کینې رښتیا دروغ سره جمع کوي صرف د ملګری خندې یې پلان ډېر خوشته بلې د الله نبی فرمایي قیامت کې به د ټول مخلوق وړاندې الله ذلیل او رسوا کوي به جهنم له ورسي یره دا ډېر ټول ټوکې ټقالي کوي دا کوي هغه او کوم چې دوړ په دې مابین کې شیخ خاص اندام دې منه غلط استعمال نه کی او د قشن هغه چاله ښکارنه کی زه د انسان محمد رسول الله فرمایي د جنت ذمہوار مانو د باب سره مناسبت ده د الله نبی فرمایي چې کوم انسان د ژبه غلط استعمالي دا به جهنمی او شکل صحیح استعمال کړه الله به منطقي عمل باندې جنت اسباب برابر کی او زبه به ور ذمہوارو د دیو جنا
غلط استعمال دا من غیبت پیو کی دروغ پیو وی کنزل حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې کم سړی کنزل کې د انسان بد الله رسول غنه پریوشي زمونږ د الله رسول غنه چې پریوته نو بیس او محمد رسول الله دم فرمایي عليه الصلاه والسلام چې کله انسان د یو بل سره مخامخ شي او په دې وخت کې د افتتاح د کنزل باندې وی کې لکه ډېر انسانانو کې دا عادت دی خور مور نه وغیرہ دا یادې او زنانه دا خزه وې د انسان ګره منافق دی منافق چې پیژنې هغه به دې باندې پیژنې چې هغه کنزل کې او خاص کر د یو بل د شروع به کنزلي او دا مرز اکثر خلکو کې موجود دي لبج ظالمان به چې خبرو کې ورته پلانې سره چې موږ په ځب کو کنزل شو کې موږ لږه خوند راکې هم دغه کنزل باندې هغه د لاړو جهنم منځ ته بوته او ځان هم غره کې امام زاهبی دا خبره نقل کړې ده وی تقریبا د عالم نشه پوښتنه وکړه چې په انسان کې به څومره مرزونه وي اتزره لیکن د وزره نه حسونه نه مرزونه علاج په یو خبره کې چې انسان د خپل ژبه غلطه استعمال نکړي د امام بخاری رحمت الله علیه چې د قران کریم نور سره مسلمانانو په نسبت صحیح کتاب هغه صحیح البخاری دی داغه بارک علماء دا خبره لیکلې ده چې کله بالغ شو تر وفات پورې د شغبت دونه کی څومره وشت کمال رحمه الله او څومره وشت انسان څومره کې علم الله ورګړو تقریبا 9 لک احادیث ورته الله یاد کړیو درته په حافظه کې پراته و تاریخ به کله ذکر کو د وخت علماء ولا شکل راغی خپل علاقه د کشرو اغلوی علماء شغه غړ غړ بدنونه لرلو مزیدار پټګی لرلو کې سګيري لرلې ایسه د اغوی حسدونه د سره پیدا شو او د وخت حکمران بادشاہ له ویلې چې د خودشي مسائل راوړي چې د زمونږ په ملک اختلاف پیدا کوي جنجال پیدا کوي نه کنه مشه خلکو برشه بدنام کړی دي ودا ځان له شیخ الحدیث ویرا میدان لکه شمنګ امتحان ولو نسل مولین ورته مخله ودرول او د سل وړو احادیث ویلې ګډ وړي ویلې سندونه او متنونه بخاری رحمت الله علیه ویلې وته چې ځان له محدث وي د دې ترتیب برابر کا وي دغه سند د دې متن سره لګيږي او دا متن د اقا حدیث سره لګيږي او دا اصل وړ ورته بیرته پیدا به ویلې دغه منقبت ودار چې خبر چې غیبت نکو د حدیث کې رسول الله فرمایي د جبې ذمہواری چې مال راکړه چې زور باندې کنزل نکوم دروغ پینې ما شیطانی پینې کوم زور سره کوم څه ذمہواری ما جنت بل حدیث کې راځي امام احمد سے نقل کړی د مجموع زوائد کې مداشته امام دلمی نقل کړي لا یستقیم رسول الله فرمایي د خبر له متوجي و نه برابرېږي ایمان عبد د یو بنده ایمان حتا تر دې پورې چې برابر شي قلبه دا غزړه ولا یستقیم قلبه د سړي زړه نه برابرېږي حتا یستقیم لسانه تر دې پورې چې دا غزړه برابر شي څه مطلب د انسان ایمان به هغه وخت کې ایمان چې دا غزړه برابرې او دا ځل په هغه وخت کې برابرېږي چې کله د انسان د ژبه صحیح استعمال شي چې کله د سړي ژبه غلط استعمال ده محمد رسول الله فرمایي چې د سړي په ایمان کې نقصان دی او دغه انسان به جهنم له ورشي ژبه صحیح استعمالول یو حدیث کې راځي امام ترمذی ابن ماجه احمد صاحب امام بغوی د ټول نقل کړی دی معاذ ابن جبل محمد رسول الله ویلي کف علیک هذا د خپل ژبه په ځان باندې بند کا اشاره ور درشه وکړه چې دا غلط استعمال نکي معاذ سے فرمایي فقلت یا رسول الله ما ورته ویل الله رسول ايمن په دې باندې ویل کیږي به ما نتکلم به چې موږ دا کوم خبرې کوو په دې باندې موږ نشي قال ما ته ویلې مور دې در باندې ګور شي یا معاذ اکثر خلک به دې ور کې الټا پر سملستل نه دي لوکړې شي نه دي مگر هغه څه دې جبر وکړي دي څه مطلب په جهنم کې ډېر انسانان به پراته خو لیکن د ټول علت چې سړی وګوري دا وجه سره چې د انسان کنزل کړي دا او غیبت کړي دا او غلط ژبه استعمال کړي دا الله په دقه مرز باندې د جهنم منځ لبوت و زار چې خپل خوا کړه چې زه په کنزل کوم او کنه کوم زه په دروغ وایم او کنه وایم زه په شیطانی کوم کنه زه په نور غلط خبره کوم کنه د دشمن تایید لپاره د مسلمان جاسوسي کوم او کنه کوم کدا کارونه چرته په من کې موجود نو الله موږ د جنت نه محروم کی څومره لوی تاوان دا مرزونه دي چې موږ په جامعه کې موجود دي خو موږ قرباني کوي ګناه قران او سنت هغه د علاج لپاره راغلي دي یو بل حدیث کې راځي پر روایت د ابن ابي الدنيا او پر روایت د عبد الله بن عمر رسول الله فرمایي من کف لسانه چې د خپل ژبه په ځان باندې بند کړه ستر الله عورته الله برده دا عورت محفوظ وساتي عبد الله بن مسعود دا خبره کړې ده چې هیڅ یو شی هغه زندان لازم ضرورت نه لري لکه د انسان د شبه دلیل به دی باندې چې دا زندان د انسان د تربيت لپاره یو ځای دی
چې کله انت ورشي او په صحیح نیت باندې د الله د دین د اوچتوالي لپاره او به غیر را لې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي چې الله دلته زما تربیت کې دا خو زما یو خلوت خانه ده لیکن ابن مسعود سے فرمایي چې په دې ټولو شیونو کې زندان له سخت ضرورت لري هغه د انسان د جبره دا باید غلط استعمال نه کی ذکر باندې آباد اوساتي شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي دا خپل ژبه زړه د قشن د ذکر سره مختکله کما چې د ابو سره د چې کله مې د ابو نه رابر شي څه مخې هغه ژوندې پاتې شي او د انسانان به همیشه ژوندې د الله نبی فرمایي چې هیڅ وخت به تا باندې تیر نشي مگر سات د ژبه د الله په ذکر باندې آباد دي لم دیدا ابو دردا سے خبره کړې دا د توجه وې د څه چل چې د خپل غوګونو سره انصاف وکړه په نسبت سره د خلیله څه مطلب غوګونه دي دوه دي او خله دی یو ده نو دلیل په دې باندې چې دغه حق زیاتو په نسبت سره دی لمانه ډیر د خلکو نه اوره او لګ غړيږي د خبرې لم سوچ دی ابو دردا رضی الله عنه اشا خبره کړې ده و هر انسان به دې خبره باندې سوچو کې جسمه داخله یو د غوګونو میدو دي نو حق دا د جسمه د غوګونو حق زیاتو په نسبت سره دی جبله باید لګ وایم او ډیر چې هغه بل چنه واورم دغه کمال دی مخالد بن حسین په نامه باندې وسړی دی دا نشه خبره ذکر کړی دا وې 50 کالو پورې ماده څخه خبره کړې نه چې ورسې به ته ایسته باندې او عذر پیش کوم لکه ډېر انسانانو خبرو کې به ورسې مرز مانا مقصد نه خوش بګراله دا مرته خیر دې معاف کا اهل علم دا خبره ذکر کوي وې کوم سړی چې د خپل وخت قدر او پیژني قدر چې دا د در مسلمان دی دا به اچرته د خپل زمانه په دې شي کې خرج نه کې چې کې پیدا نه بلکې هغه څه کې به خرج چې هغه کې پیدا وي یحیی علیه الصلاۃ والسلام دی وړي کې بچو د وونی مکلو په عمرو ملګرو دې دا مطالبه وکړه چې راځم غږ شپ ولګو ټوټه وکړو لوبي وکړو ما خلقنا له اعظم خو دې نه پیدا شي موږ دې مجلسون الله نه پیدا کړی او دلیل په دې باندې چې دا پیژندل په هغه وخت کې کېږي انسان بر د زماني قدر او د رسول الله قدر کله کې چې د خپل ژبه حفاظت کوي هغه ځان سره کنټرول کوي کله چې انسان رب العالمین ذکر فريدي الله رب العزت بدا بده شي کې بند کی چې هغه ورته مقصود به نه ځکه خامخا د انسان ته بد درې چې په یو کار کې بندې غم نو چې بده دین کې بند نشم او بده ذکر کې بند نشم او قران او سنت د تلاوتونه ونه کوم او دغه مطالعه ونه کوم نو خامخا بده نور شي کې به کېږم انت بارسم اې دې په خارج کې مثال لري یو سړی قادر دی په دې خبره باندې چې په یوځای کې جوهر اولاد ځان لراوالي لیکن دا بریدي په لته باندې وایي ایسه په دې وخت کې لوټ راوالي سم خل دې سړي ځان لګټ وکړو تاوان وکي زمونږ د جبر رب العالمین دغه لپاره پیدا کړی دا چې موږ د الله ذکر به وکړو اذان به وکړو تلبیه به وایو او ایسه موږ بغرض او شیونه کې استعمال کو جوهر مو پرې خود او لوټه مو چرته راواخصو ابدي تاوان مونږ وکي لوی تاوان امام ترمذی بن ماجه روایت پیش کړی دی امام نووي سے 40 کې نقل کړی دی رسول الله فرمایي من حسن اسلام المرء د سړي د اسلام د خو بیان نه یو خو بيدا دا پر خودل د هغه شلړه چې هغه د مقصد نه وي څه مطلب چې شی به مقصدی پاګه کې سړی به ځم بند نکي لقمان حکیم له اشاره پښتنه وکړه چې ته د حکمت لو دي جن ولې ورسېدي دومره وشت حکیمي چې خلک سره خبره خلکو را بیانې وی هغه خبره چې هغه کې زما مقصد نه هغه هیڅ چرته کړی نه ده بلکې هغه خبره مې د عملګرو لکړې دا چې هغه زما مقصد دی او غویم خیر دی او هغه خبره مې ته اوریدلې ده چې هغه زما خیر دی او د قشن دا غویم خیر دی به پېدی کارونه کې مزابن کړی نه دی یو ورځ داوود علیه السلام زغره جوړوله لقمان حکیم ورته خور هغه تعجب ته کو دا ته پوښتنه کو چې دا څه کوي خو لیکن لږ وخت انتظار وکړي چې ورته څه شل کوي وی غزغره جوړه کړو به واغوسله او وی ویل چې دا خډه خس غره د لپاره د جګړې نه لقمان حکیم ویلې وی دا خاموش پاتې کېدل په یو ځای کې دا ډېر لوی علم دی خو لیکن د سي علما ډېر کم پیدا کیږي څه مطلب کچیر دا ولته د پوښتنه چې څه جوړای خنده خزغره دی به جوړیږي نو التم دا پښتنه کیږي او منځ کې دا پښتنه کیږي او اخر کې کیږي نو ځان ورته غلې کې ته ورګه چې دا کله شي نتیجې له ورسېږي نو به پښتنه کو یو گزار بو سم گزار بو د جبه یو دویم نقصان علماء دا ذکر کړی دی اول نقصان دا معنی به پیدا کارونه کې بندوله الخوض فی الباطل په باطل خبرو کې سړی خپل وخت ورتیر کې او ځم به بند اې دې څه مطلب لکه به تور مثال د ګناه خبرونه یا د
ټنګ ټکور مجلسونه کول چې پلاني واده کې د مجلس شو هغه ځای کې د شراب وسکل شو او پلاني ځای کې د بدمعش ته وغه د غلط حرکتونه کوي او دا بل د غلط حرکتونه کوي او دا د دې وجنه سلف صالحینو بدا ویلي چې اے انسانانو په خپل مجلسونو کې د فروج خبره مکه او د قشانه د خېټو خبره مکه چې دا ډوډۍ خو دا ډوډۍ خرابه را دا ډېر به همت سړي خبره ده او د فروج خبره مکه وای چې دا زنانه د شنو دا بل زنانه د شي دا کاش دا رقم خبره وي او کاش دا رقم خبره وي صحابه کرام چې کله به یو بل سره مخامخ شنه متصل به د ایمان پختنه کېدل د عصر صورت به یو بل ویلې چې الله رب العزت په صورت کې دا خبره کړې دا قسم دې په تاریخ د زمانه انسان ټول په تاوان کړي حق انسان تاوان ولا نه دی چې ایمان راوړي دی عمل د قران او سنت برابر کړي دی حق باندې خبره کوي او وصیت ور باندې کوي په صبر رسول الله فرمایي دې خبره لږ متوجه شي وان العبد دا بنده چې لا يتكلم بالكلمه دا به خبرو کې به خبره باندې چې الله رب العزت به مکه خبره په وجه باندې دا په دې اور کې وګرځي یو دومره لري به وګرځي لکه د مشرق تر مغرب پورې څه مطلب تا به د شي خبره کړي چې په دې خبره باندې به تعالی دومره سزا درکړي چې لکه د دې دنیا سره نه شړې اغه دنیا له وګرځي نه په دې خبره باندې لاله جهنم له ځانو ورسو یو حدیث کې دا راغلي د دوه جنت مابین کې به ولوش مسافه لیکن د حرکتونو خبره به صادر شي چې الله به په دغه عمل باندې جهنم مزلب وشي په هټ کې ملګری شي شمول ورته رااله وی جنت دی مبارک شانو رسول الله ورته ویل کې د شه خبره یا د شه حرکت کړي چې د عقد وجه الله جهنم منزلو ورسي دسه بنو چې رسول الله سره موضوع عالمي موضوع طالب العلم زدعي موضوع مجاهد مذهب شم د ټولو نه بزیات داخله احتیاط کوي دغه داس موږ د الله ډېر نږدې خلک دي او د نږدې خلکو نه داخلو ګلم کېږي دلیل شو بده باندې چې انسان باطل کې بننه او ضمانت به زیات جګړه بنه کوي کنزل بنه کوي انسان له مناسب دا شاګرد شي خبره وکړي چې کوم ځای کې منکر هغه استرد کی حق خلق له بیان کی کدي شری شرط سره خبره عموما له په حق کې بیا سره باس مکه امام اهل سنت والجماعت احمد بن حنبل فرمایي چې یو سړی په باطل باندې نو تدشه ورته وای چې صاحب سنت طریقه دا کوي منه له کوله بات کوي نه منه بس هغه الله پويږي سره سره حل شو رسول الله فرمایي امام بخاری دا حدیث نقل کړی مسلم ترمذی نه صحیح دی ټولو وی ابغض الرجال الى الله په دې ټول انسانانو کې چې رب العالمین سره سخت اورانه دا سخت کې نه سره د بغض د اق انسان د شغه به زیبا سونه کوي چون چرګي نخته کوي به پېدی بغیر د علم نه او د خبرې کې چې هغه خلکو غسیره او چته کې او د قشن کې نه پیدا کوي وغیرہ دریم افت د دې علماء دا خبره ذکر کړې ده رسول الله ذکر فرمایي چې دا سړی صحیح استعمال کړه الله به جنت لبوږي دې کلام کې ډېری د خطرناک خبره او شعور خبره چې مخاطب دی ور باندې پوي نشي لکه دا مرز په اکثر مولانو کې دي دغه الفاظ استعمال کې چې مولان ور باندې نه پويږي نو څنګه د عوام ور باندې څنګه پوي شي د محمد رسول الله طریقه دا و هغه به د خبره کول شي د علم د الله مانت او د ملګری مسلمان د الله مانت دي رسول الله فرمایي الا كلكم راعين اريو پتا سوی ګډوډ شپن کېره چې کله یو کس لا سملګری الله ورکی د صحیح تربيت د پاره د قران او سنت په تربيت کې او دې سړي د دې ملګرو په تربيت کې لګور سوال اخواله دی خواله وکي دا سړی د عالم د جنت مهم رسول الله فرمایي ونه ګوري دا څنګه د الله منت د ملګری تل موږ سره دوله به موږ هغه خبره کوو چې موږ الله رسول ویلي دا حتی الوسا کمه چې دې انسان بده کې ونه کی او کبه دې کې چرته ګول مول کارونه موږ وکړه اخوا دې خو دا وخت مې واړو چې کوم شي مهمه خبره واغه مته پټ کړه او بغیر مهمه خبره کې دا وردن نه کړه زمونږ نتیجه به رسول الله فرمایي چې د عالم کله مرشي الله د جنت به حرامي چې کار نشي کولای به پرې د بل سره براوړا نشي دیلا نو ویل اق انسان چې هغه د الفاظ استعمالي شي نه په خپل پويږي نه په بل پويږي چې دا خو زما توصیف کې څه آشنا لغات استعمال کړه دا لغت پرانی کې دا پلانې کې دا پلانې څلورمه مناشقه فتوا علماء دم ذکر کړی د شبه الفحش والسب والبذاء کنزل کول به حیاي خبره د دې وجنه د سورې یوسف د روایت په تشریح امام قرطبي رحمت الله علیه نشه خبره ذکر کړی دا وراودته وی دی بلقیس د زلیخا دغه مراوده وکړه مراوده څه معنی دله متوجه شي چې دا ډیره ضروري خبره ده زنانو لمې دی ویل پکار دی او د قشن کشتران لمې ویل پکار دی او خپل دې سره احتیاط مراوده دا منه د یوسف پلاس کې وشره ته بچل ولته اخلي یوسف علیه السلام د دې زلیخا ویلي وې څومره کېسته وختري دي او څومره کېسته سترګې دي او څومره کېسه پوجا دي څومره کېسه مخ دي نو ورته ویل دا کېسه سترګې مې چې په دې باندې الله له باقي دنیا کې ګورم
ودا قپوزه مې چې دا جواب دا ورکې ودا په قبر کې اول خوري کیږي او دا څومره کې څه شکل دی ودا د مور پر رحم کې رب العالمین مال را کړی دا وختز ما دوړيږي د څه خبرې چې کله چا شروع کړي د پردې زنانه سره یا د قشند پردې کشر سره ته پېښه بده باندې چې د مرزي انسان دی د ژبې او افت لري سړي نه شروع درې سړي به مقابله وکړ دا رسول الله به دې سړي باره کې ویل چې دا مجلس وشته ول وکړ دي د خیمینه نه سړي وشت کې د رسول الله او کې ویل وی ګور سبب د شو زنانه سره سره ملاقات وشي چې دغه د مخ طرفونه مسلور دي او ورسره طرفونه مسلور دي معنا ډیره چا زنانه ده د الله نبی ویل چې دا ډیره خراب خبره باندې پیږي او باسي دا سړي د مجلس سره جوړي خبره سړي باید مجلس کې ونه کی او کستا په وړاندې شر درسه خبره چا کوله وکړ دا چې دغه مقابله ته وکي ترڅو پوری دینو خلک عبرت والی دیو جن حدیث کې رسول الله فرمایي ایاکم والفحش ای انسانان د به حی خبرو نه ځان ساتي کنزل او د اسپګه خبره مکوي زمونږ الله جل شرطم دا خبره خو کې نه غني او به رسول الله فرمایي امام درمی یو روایت پیش کړی دی الجنه حرام على كل فاحش چې کوم سړی په دې مجلس کې فحش خبرې کوي رسول الله فرمایي چې زمونږ الله په دې خلکو باندې جنت حرام کړی دی تاسو ګورئ د خبرونو کې د بعضی مجلاتو کې چې صرف زمونږ د ځوانان نارینه او زنانه دغه ذهن ګډوډي تعلق څنګه چا سره برابر کی پلانې سره اسما دا مسله واقع سره اسما دا مسله او نتیجه به کې دغه جوړه شو یا دې ټنګ ټکور کې تاسو وګورئ یا دې بیانونه کې تاسو وګورئ دې اخبارونه کې تاسو وګورئ د دې خلکو مقصد دا دی چې دې ځوانانو کې په دې جامعه کې دا فحش دا خرابواله څنګه مور خور کور رسول الله فرمایي چې انسان به چرته الله جنت له داخل نه کی د شي مجرله بیان ورکول حرام دي د شي مجرله باندې پیسې لګول حرام دي بده شي شډې باندې د شي مجلس کې نسل حرام دي رسول الله فرمایي ویلیس المؤمن امام ترمذی روایت پیش کړی دی وی مؤمن انسان د اندې چې هغه د خلکو په وړاندې کینو د فحش خبرې شروع کی د انسان نه بل ایمان والی اهل علم دا خبره ذکر کړی دا فحش او بذات معنا چې غلط خبرې کول په مجلس کې کنزل کول د خلکو ذهن خرابول او په دې کې دا ټنګ ټکورم داخل دی یو بل نقصان د ژبې دا ډیره غب شپ وشتله دا ناروا ده لیکن که شرط ده چې غب شپ سړی اولی کله چې دغه معنا صحیح نه به څه ممانعت نه به تور مثال رسول الله نه په ټول عمر کې تقریبا 30 په کلو په عمر کې 22 مزاح نقل دي 22 بعض خلک سم دي کار ویل دي پلان ډیر مزاحي انسان دي هغه چې مجلس تراشنه د مجلس پیسه خبات شي زموږ د ازونه خېدي خو دغه خلور شي سم جوړیږي د شي مزاح کړي دی یو ملګری لوي یا اصل اوزنین اې د دوه غونو والا مونږ ټول دوه غونو والا یو دا څنګه رسول الله نه نقل لې یو زنانه ورته نه ویل یا رسول الله ویماله وکړه چې په هغه باندې سورشم زماره سوالې شته تلې نشلتا وېزه به تر دوه کې بچی درکم یو د ما زنانه په قار باندې شو وېزستانه و غواړم ته مال دوه کې بچی راکې رسول الله ورته ویل چې اے بډای دوه کې بچی نه دي نه ایست دغه دماغ ور باندې خلاص یو بل بډای واغې بندگی کوله رسول الله ته دا پښتنه وکړه څه کوي بندگی ویول چې جنت ولر شي بډای خو جنت نه نشیتلې رسول الله چې کله دې ماجه سلام نه اقبړې ایسه بغصبه نشو او جړلې وی ویل چې مون خدای بندگی په دې مناسبت باندې کوو چې الله مونږ جنت له بوجه درس مسله ده رسول الله ملګری رااله وی ویل یا رسول الله زنه خو دې جړې ورته وایا چې ته به بډې ته په صفات باندې چې الله بستانه پیغله جوړه کی او به بری جنت ته داخله کی لکه دقه روایت او دا مسله ابن قیم په حاد الارواح کې ذکر کړی دا ګوره خوشتبي وسره کړی دا یو زنه ورته رااله د رسول الله نه پوښتنه وکړه چې دا اسمه خاون نشته د الله نبی ورته ویل هغه خاوند چې دغه غستر کې سپینه او توري دي زنانه ویل زما خاوند سره کې سپینه او توري نه دي ملګری ورته ویل ولې په رستور کې سپینواله تورواله شته کنه بیا تقره محمد رسول الله مراد ده دغه خوشتبي ولیکن چې دا حقي دویم د ماشومان سره او خاص کر کمزوري زنانه او ضعفا ملګری ارچا سره دا کولم پکار نه دي دی وجنه سیدنا و امامنا عمر بن الخطاب دا خبره ذکر کړی دا وی چې کله انسان دا غب شپ شروع کی دي انسان اغروب به ختم شي مګر کچرته ماشوم سره سړی د اولی او د قشن یو کمزوري زنانه دا لکه سره رسول الله دا خبره کړی دا یا بل د کمزوري سړی دا سره چې دا اولی نو ان شاء الله ممانعت بني خو کله باندې خو پویږي معنی دله به کار نه وای پن بور نه جوړینا شپږم په علماء دا ذکر کړی د ژبه استهزاء سپکواله به تور مثال بچا کی وایي یو نقصان او عزت مجلس کې هغه باندې شروع شي چې مړ د قوارې لګورا د قتل لګورا د خلی لګورا د رسول لګورا نور ملګری شور باندې خان دي
الکه دا خو چیرته جولا دی جولا بچی دی دا خو پلانې سړی دی یا چاله په اشارو باندې خبره د اشاره وکړي چې ایسا غور باندې خپکیږي دا ګوره د ژبه آفت دی د لاس آفت دی رسول الله فرمایي چې غلط دا صفت په انسان کې موجود شي الله به جنت نه مني ځکه د سود وکي من حاج المسلم کې لګري دی لوی سود په سودونه کې دا چې سړی د مسلمان بیزتی وکي و مفاد د ژبه دار د راز خورول چې کله سړی تعالی خبره کې اخو دی خو وکړه د پوښښ دا خبره ګوره راز ده دا بشاله نه وای فاطمه زهرا چې د محمد رسول الله لور و نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کله وفات کیږي ځان لاره نږدې کړه خاله څه خبره ورته غوږ کې وکړه نو هغه هم شړل به هم خاندل عائشه رضی الله عنها پوښتنه وکړه چې یا فاطمه د نبی تعالی سویل چې ولې شړل و د خاندل ودا محمد رسول الله راز دی خو چې کله رسول الله وفات شنو وی ویلې چې مال ویلې لوري جبريل ما سره دوه کرته قران ویلې زبر دنیا نظم نه پدې مې جړا وکړه وی به مال دا خبره وکړه چې ما په خاندان کې باول تاسو ما بشرا جن وی څه بده باندې مو خاندل چې د پلاستر بزوي شم صحابه د رسول الله بس خفه کېدل بلال سے وفات کیږي کجه جاړي وی جاړه ما سبا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات کیږي د ابوبکر صاحب د مرد پر لوی سبب هم دا جوړ شو چې د محمد رسول الله خفغان هر وخت بیا دو کول بشران نو وته بلال صاحب تر دې پروش مدینه منوره پرې خوده چاته پښتنه وکړي چې بلال ولې لاړ بل طرف باندې شام لا وی قسم بالله چې زما محمود په دې علاقه باندې نشه د اصل میټینګ کېږي زه مینه وسره و راز د خلکو حتی تر دې پر رسول الله فرمایي د الله په نسبت ډېر خراب انسان اخر چې هغه خپل زنانه راز سوار خلکو له پیش کې چې ما د څه حرکتونه وکړه یا زنانه د خپل خاوند دار سبا خلکو له پیش دا ناروا ده دې باره کې مولانا عبدالباقی صاحب کتاب لیکلی حفظ الاسرار په اسلام کې د راز احمد او راز ساتنه دا کتاب ځان لوخلی او تاسو به وګورئ چې څومره مسله ده انسان به د دې سره ډېر احتیاط کوي او اتم افته حتی تر دې پورې کده شي تعریض سړیو کې چې هغه سړی معلومیږي نو به ان شاء الله یو کار معلومیږي چې منعت منی امام نخینه ودا هغه دا خبره نقل ده خپل وینځلې ویلې وکړي خلکو سما بارک د نه پښتنه وکړه ورته چې دا جمعات کې وګورئ اې دا مطلب چې مانه دیني سړی مواد مې ناس ولاړه ده کدا به خلکو له پیش کړه دا به ان شاء الله به څه نقصان نه ځکه هغه ته په خپل د شویلې دي اتم نشه خطرناک مسله چې د غیبت رسول الله فرمایي وې چې کله اسمان له ختم یو قوم ولیدو چې د ور او قلینو کنه په هغه باندې د خپل مخونه او سینې تراشه ما پښتنه وکړه داخله څوک دی دا حق انسان چې د خلکو غیبتونه کړی دي تر څو پورې چې حق انسان تعالی بکنه نه کړي څنګه الله ګورته به نه معاف کوي او دا د زنا نو ډیره سخته ګناه ده قران کې رب العالمین فرمایي د دې مثال لکه شړی رور مړ دی او د ایسه دغه دغه کې خوري سمو خیال ده دا کار دی کدا بد کار دی ډیر انتهي بد رسول الله فرمایي چې ان دماءکم ساسو دا وینه او ساسو مالونه او ساسو د عزتونه ګوره به تاسو باندې حرام دي مخکې سیرت درس کې دا ویل شي ویلي او بل ځکه دا ویل شي یا معاشر من یا ټولګه دا هغه چې داغه پښبه باندې ایمان راوړو د ټول ایمان ور داخل شوی نه دی لا تقتبوا المسلمين د مسلمانانو غیبت مکوئ مخکې موږ دا ویل دي د وکسانو غیبت به جایز د خلکو د عورتونو بس مکیږي رسول الله فرمایي کده خلکو شیطانان د خلکو عورتونه شرمول خلکو لکای چې مړی د خور دار کم تر امور دار کم تر او کجه دار کم تر د الله نبی فرمایي ته د خپل کور په دیمانس کې ناش رب العالمین وتاو شرمای دا څومره خطرناک خبره ده دا د شیخ نقصان دی او به ویل چې ایاکم والغیبه ای خلکو د غیبت نه ځان ساتي د غیبت د زنا نه ډیر سخت دی زناکار سره چې هغه کله زنا کوي بیا شراب او مشکې به توبه وباسي الله رب عزت هغه توبه قبلین لیکن چې کله انسان غیبت وکړي درسو پرې شي دا سړی ورته بخنه نه کړي څنګه الله ګور دله بخنه نه کوي غیبت به دا معنا ده چې ته د مسلمان د شي صفات یاد کې چې هغه ور باندې خپکیږي به تور مثال چې دا فاسق دی پلانې دی پلانې یا شکل دار کم ترې هغه چې بکم شي باندې خپکیږي د هغه ذکر کول دا غیبت صحابه پوښتنه وکړه یا رسول الله کدا صفات پاغه کې موجود وي دا غیبت ده کنه چې بګه موجود نه به خو بهتان دی به مسله ان شاء الله پويږي وسه دا ناروا ده نو د دې وجنه رسول الله دا خبره ذکر کړې ده وی چې کله کوم یو انسان هغه یو مؤمن انسان د چا په وړاندې ذلیل کیږي او دا که قادر چې دا انتقام والما لیکن انتقام هغه من نه کی د شي انسان په ورځ قیامت د ټول مخلوق په وړاندې الله ذلیل او رسوا کی شرمنده وي کی حتی یو حدیث امام رسول الله فرمایي یو مؤمن نشته بل سره غیبت کې او تا د هغه ایسه بده وخت کې دفاع وکړه د قیامت پر ورځ باندې شکل در جهنم ورله غورځيږي نو ملائک به دفاع وکړي حاصل دا شو رسول الله فرمایي چې دین د اسلام درې 180 خوینه لري
چې کله پکې څه خوینه په انسان کې موجود شي الله رب عزت ودا جنت لبوږي پاره کې ډېر خوینه مونږ ویل یو پکې دا چې انسان د خپل ژبه کنټرول وکړي چې کم سړی د ژبه کنټرول نه کوي غیبتونه کوي او